خان ماما چیرې یو دکاندار و بیا به د په خرې باندې سامان وړه بیا سامان چې کلي ته ټماټر رسول بیا په لارې غونډ د خراب سلي و بیا ور وجې چا مخ ته ورته راغی وی چې رب دې کوړه که خرې ته یو رفتار نیولی ده د خرې چې سپیټ ولګوه بیا کلي ته زاړي رسې بیا ده ورته ویله چې زه خو په سپیډ نه پیاږه که ته په باندې پیاږې بیا یې داسې یو شین مرچ وشوکه ورته ویله دا د خرې لکۍ لاندې ورکه لم لاندې خو ده چې هغه لکۍ لاندې هغه شین مرچ ورکه خرې خو ترشي ولګول په 2 لاسه ده چیرې ورته هم کوې وایسله کله به غریب پسې پراته کله به چې ګېده الاخراجه نه خلاصېدله ولې چې ده سپیډ ونیو اوس د زړه سره سوچ وکړه چې رب دې کوړه که خرې چې د سپیټ ولګوه جان چې د نه ولګوه یو مرچه جان چې چېښه خره به له ده مخ چکېده دی به له خرې مخ چکېده سرم به تېر کړمه سرکل زه تېروای نه شوې له خپل خر هرمېرنۍ چې ستړی کېږي په ملا یې مړې خولې تیر کړمه سرکل زه تېروای نه شوې له خپل خر هرمېرنۍ چې ستړی کېږي په ملا یې مړې خولې اوس خو چې پر ویشت ته رسېږي د کلي خرې به ور یادېږي سرم به تېر کړمه سرکل زه تېروای نه شوې له خپل خر هرمېرنۍ چې ستړی کېږي په ملا یې مړې خولې چې د چا فصل ته ورسي وګوره له لښتو به خبر سي وخرې ملا به یې دغني شی به یې د په وینو سرې سرم به تېر کړمه سرکل زه تېروای نه شوې له خپل خر هرمېرنۍ چې ستړی کېږي په ملا یې مړې خولې سرم به تېر کړمه سرکل زه تېروای نه شوې له خپل خر